السلام علیکم ملګرو چې تیر شوی نکریزي په دیوالو تپا محمود خان اور سپین چرګ د خیبر پختونخوا یو نقلی وزیر اعلی چې نن اعلان کړی و چې زما هلیکاپټر د سیلاب د متاثرینو د پاره وقف نو دا خبره مکمل دروغ کړله وقف کړی به پرون به وقف کړی وي چې دغه 15 نوجوانان بچ شوي وي لاندې درته که ښکاري یو ړنګ او وران افغانستان چې دغه په افغانستان حکومت امارت اسلامي لا تر نن تاریخه پورې یو ملک هم نه دی تسلیم کړی یو وران ملک چې هغه د خپل هغې ته چې دغه طالبانو ته به خلکو ویښشان وي او هغه ویښشان هغه د انسانیت قدردان خلک هغه مجاهدین هغه ګیرې پټکي والا هغه په انسانیت باندې پوهه خلکو خپل هلیکاپټر راایستي دي چې کم نوجوانان کم انسانان په سیلاب کې ګیر شو د هغې د خدمت دپاره هغه دي ورغلي دي او په هلیکاپټر کې هغه بچ کړي دي بل طرف ته پاس که تاسو وینئ نو د کوهستان 15 نوجوانان چې د مرګ په کشمکش کې 15 ګنټې انتظار یې کړی دی چې دغه ټیم کې عمران خان او سپین چرګ او ورسره د پنجاب ډاکو دا چې دی نو په هلیکاپټر کې ناست یو شوکت یوسفزی یو ویډیو هم جوړی چې آیا مونږ دوره کوو الله پاک دې ستاسو په دغه دوره باندې تندر راوارتي په خیبر پختونخوا کې د پی ټي آی ګورنمنټ دی او د هغه وګوره د هغې څه حال دی ځان ته منسټران وایي ورسره جازونه دي ځان ته 15 نمبر سوپرا پاور ملک ویلې والا نه چې دی نو 15 نوجوانان پرون 15 ګنټې انتظار یې کړی دی هلیکاپټر نه دی ورسېدلی او یو ړنګ افغانستان د افغانستان مجاهدینو د افغانستان موجوده حکومت سلام درته پیش کومه انسانیت که څوک زده کوي هغه کفري ملکونه دي او که دا برینام اسلامي پاکستان ملک دی دا د ستا نه زده کي مجاهدینو سلام درته پیش کوم او په دغه دروغجنو په دغه مکارو په دغه ډاکوانو پاکستاني سیاستدانانو باندې توف لعنت ویمه چې اوټ په ورځو کې راشي او چې کله زما په کور سیلاب راشي زما په کلي سیلاب راشي زما په کلي کې نن اوبه بهیږي زما د کلي کورونه نن په سیلاب کې ړنګ دي د هغې غم نشته دی ورسره صرف اداکاري کوي فلمونه کوي د خپل کرسۍ او د اقتدار غم دی ورسره الله تبارک وتعالی د پاکستان سیاستدانانو ستاسو کورونه هم دغسې که څنګه چې نن زما د غریبانانو کورونه ړنګ دي تاسو اکټینګ کوئ د خپلو کرسۍ دپاره هم نن دا د په جیلم کې جلسه ده عمران خان ورته ولاړ دی نن د جلسې ورځ وه خلک په سیلاب کې ډوب شول تاسو د خپلې کرسۍ غم راغشتي یې الله پاک درنه زموږ د عوامو پوښتنه وکړه الله پاک د تاسو سره زموږ د عوامو رنګې عمل وکړي امین